ګلالی کریمي وایي خاوند مې د کوروالې مخکې یو خاص ډول ککه وخوري، بیا نو تر سهاره داسې کوروالی را سره کوي چې د خوند څخه چیغې وهم. ګلالی کریمي وایي زما خاوند مخکې له دې چې کوروالی پیل کړي همیشه خپل ځانګړی ډول ککه وخوري. زه نه پوهېږم په هغه کې څه ځانګړی ځواک دی، خو پوهېږم چې وروستی اغېز ما حیرانوي او هېڅکله یې نشم هېرولی. کله چې هغه دغه ککه وخوري زه د هغه د حضور هره لحظه په شدت سره احساس کوم. هغه یوازې زما په وړاندې نه وي بلکې هره حجره یې د جذابیت او شهوت څخه ډکوي. زه د هغه د بدن هر حرکت، د لاسونو هر لمس او د سترګو هر نظر په شدت سره احساس کوم. هغه داسې کوروالی کوي چې زما د زړه تودوخې څخه تر ټولو ژور چیغې وباسم. د هغه د دې ځانګړي عادت وروسته زموږ شپې یوازې د مینې او خوندونو ډکې وي. زه د هغه په هر حرکت کې د خوښۍ او عاجزۍ یو ځای احساس کوم. کله چې هغه را سره وي زه ځان له خپل کنټرول څخه محرومه محسوسوم. د هغه ځواک، شدت او مینه ما د ټولې نړۍ نه بې پروا کوي. زه د هغه د دې ځانګړي ککه او خوراک هره شپه انتظار کوم، ځکه پوهېږم چې دا زموږ د کوروالي د شیبو شدت لا زیاتوي. هره شپه یوه نوې تجربه او د خوند یوه نوې نړۍ وي. زه له داخلي جذباتو او حساسو احساساتو پرته له کوم محدودیت څخه خوشحالیږم. هغه پوهېږي چې څنګه زما د هره برخې احساسات پاروي. په پای کې زه یوازې له زړه خوشحاله یم چې داسې خاوند لرم څوک چې زما د مینې، شهوت او خوند تر ټولو ژوره تجربه راته راکوي او هر شپه یې د ژوند تر ټولو ځانګړې شیبه ګرځي.